نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. شکیبا خپل خورلنه حمیده خبره کړه چې علادات د فتح خان د پیسو په زور قصدي په موټر وهل شوی. حمیده د دې خبرې په اورېدلو ټکان وخوړ او نه پوهېده چې د پیښې په هکله شکیبا ته څه ووایي. اوس به بیا هم له حمیده څخه واورو چې د علادات په هکله شکیبا ته څه مشوره ورکوي. تا خو بیا وختي د وښو پڼ په سر کړی دی. زه اوس راغلم، ته چې په وښو پسې راتلې ما ته به دې غږ کړی وی. پام مې نو نن لږ وختي وښو پسې راووتم. صبر چې زه دا پڼ په دې پوله کېږدم. ښه نو حمیدې خورې ته راته کیسې کوه، زه به واښه ریبم. رښتیا شکیبا له علادات سره دې خبرې کړې که نه؟ ورې کېږه دا خبرې پرېږده. زما ستا د زړو رازونه خو شریک دي، اوس یې ولې له ما نه پټوې؟ ته به وایې چې زه بل چاته وایم؟ نه داسې نه ده حمیدې، هسې خو مې در باندې اعتبار دی. له تا نه مې یوه خبره هم پټه نه ده، که کومه نوې خبره وای خامخا مې درته کوله. که خبره دې رښتیا وي نو معنا دا چې علادات دې له زړه نه ایستلی دی؟ نه د زړه نه مې نه دی ایستلی، هېڅ ورته نه پوهېږم. ولې نه پوهېږې؟ که خبرې ورسره وکړم څه به ورته ووایم؟ وی ډېرې خبرې دي چې ورته ویې وایې. سپینه یې ورته ووایه چې فتح خان پلندر دی په زړه کې ورته بد نیت لري. الله حمیدې ورکې که دا کار نشم کولی، زړه مې نه مني، ځان راته بد ښکاري. که داسې ونه کې سبا ورځ به داسې څه پېښ شوي وي چې د عمر تر اخره پورې به دې لړمون ورباندې شین وي. که زما منې تلیفون ته یې زنګ ووهه او ورته ووایه چې فتح خان ورته ښه نیت نه لري، هسې نه چې کوم زیان ورسوي. حمیدې ما خو درته وویل چې نه غواړم له علادات سره ټلیفوني رابطه ولرم. که داسې وکړم بیا به وروسته ځان ته ډېره خفه یم. که داسې ونه کړې بله چاره هم نه لرې. حیرانه پاتې یم. حیرانه کېږه مه، ګټه نه لري. که علادات خبر نه کړي چې فتح خان یې د وژلو نیت کړی، هسې نه چې خدای مکه دا خبره رښتیا شي. الله داسې مه وایه حمیدې، خدای دې هغه ساعت نه راولي چې علادات دې ووژل شي. آمین. اوس دې واښه ریبه چې وخت ناوخته دی. سروره دا ګولۍ وخوره. نور نو د دوا د خوراک راته مه وایه ګلالۍ. دوا درته ضرور ده سروره؟ که ضرور هم وي نه خورم. له پرونه راهیسې مې دومره ګولېګانې او شربتونه خوړلي دي چې د خولې خوند یې بیخي راته تریخ کړی. سروره آخر زده او زخمي، زه نه وایم چې د دوا خوراک اسانه دی، خو بني ادم چې مجبور شي ضرور به یې خوري. ته خپل ځان ته وګوره چې په څه حال یې. څه وکړم ته مې مجبوروې نو. چې ویې نه خورې دا زخمونه به دې څنګه جوړ شي؟ واخله دا اوبه مور پسې غړپ که چې خدای مکه په ستوني کې دې بنده پاتې نه شي. رایې که بابا. سرور لالا اوس څنګه یې؟ له پرونه لږ ښه یې؟ سروره احمد خوارکي پرون ټوله شپه له دې کوټې نه د باندې په چوکۍ شپه تېره کړې ده. یوه شېبه یم سترګې نه دي پټې کړي. احمد ته ډېر شرمنده یم، له شرمندګۍ نه ورسره سترګې نشم جنګولی. دا څه خبره ده چې کوې؟ احمد دې ورور دی. احمد مې کمکی او نازولی ورور دی، خو ما ورسره وروري ونه کړه. خیر دی لالا، په ژوند کې داسې خبرې راځي. زه ستا مشر ورور یم، د دې په ځای مې چې ته خوا پورې نیولی وی، په سر مې د مهربانۍ لاس تیر کړی وی، له تا سر مې بدۍ ته ملا وتړله. تېرې خبرې مه یادوه لالا، په هر کور کې داسې جنجالونه پېښېږي. په نورو کورونو کې دې پېښ شي احمده، خو ما ولې داسې وکړل؟ تا هېڅ نه دي کړي. اوس د ځان ته پام وکړه چې له خیره سره زر تر زره روغ او له کلینیکه رخصت شي.
سروره احمد ورور دی د ډیر خزړه خاوند دی، خوشه دا خبره مې یادوه، هم ته په خبره کېږي او هم مونږ. زه له دینم د لوی او سخت سزا لایق یم ګلالۍ. ما په زوره خپله غوښتنه په احمد منله، خو هېڅکله مې ده ته په درنده سترګه ونه کتل او نه مې د دې خبره ته غوږ کېښود. سرور لالا، همدومره چې ته ځان ملامت ګڼې، زم ځان ملامت بولم. ستا مشرتوب ته مې ونه کتل، د نرم خوی په ځای مې ډېره توندي در سره وکړه. مشرتوب رانه کډه کړې وه، ته مې له ځانه لرې کولې، کورنۍ مې پاشله. ښه شو چې د دواړو عقل اوس سرته راغی، اوس نو یو بل ته بخښنه وکړئ. لالا ما وبخښه. ته ما وبخښه احمده، قوت په یووالي کې وي. که زه ستا په خوا کې او ته زما په خوا کې وای، ولې به اوس داسې زاده او زخمي په بستر کې پروت وای؟ سرور لالا ډاډه اوسه، زه به تل ستا په خوا کې یم. خدا راته ووایه چې دا ظلم چا در سره کړی دی. احمد دا لویه کیسه ده، تر هغې صبر وکړه چې زه له بستره رخصت شم، بیا به دې په هر څه خبر کړم. الا دادا زویا زنګ دی درته. الا دادا چیرته د زنګ غږ نه اورې؟ ګواکې الهداد لکه چې بیا له کوره وتې او موبایل تېر شوی. ته صبر، زه به یې پورته کړم. هلو، سلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک خبر کوي؟ زنګ هم تاواله، پوښتنه هم ته کوي. ګواکې زه خاورې رحمزاد یم، د الهداد پلار. ته څوک یې؟ د الهداد سره دې څه کار دی؟ غږ مې اورې؟ الو الو. اوهو چې دا تلیفون یې ولې قطع کړ؟ ته چېرته ورک وې الهداده؟ دا د شکنو څومره غږونه مې درته وکړل. لږ بهر وتی وم. څه ته ویل؟ ګواکې ډېر بېغمه بني ادم یې. ولې څه مې کړي؟ یو چا هم داسې زنګونه راوال، بیا ما ځواب ورکړ. ښه دې وکړل. څوک و؟ کومه جینۍ وه. جینۍ وه؟ او دا د شکنو. ته اوس په موبایل د جونو سره هم خبرې کوې؟ پلاره ټوکې را سره مه کوه، له ما سره د هېڅ جینۍ شمېره نشته. خدای پوهېږي چې ته په کومه روان یې الهداده بچو. خو تا به پوښتنه دې کړې وه چې څوک ده او ولې زنګ وهلی؟ چې زما غږ یې واورېدو، زر یې راباندې موبایل بند کړ. دا د شکنو پوه نه شم چې څوک وه. ته راکړه چې زه شمېره وګورم. له ما نه خبره مه پټوه زویه، دا د شکنو زه ستا پلار یم. پلار ستا خیر غواړم. خبره درنه نه پټوم پلاره، دا شمېره په اول ځل ګورم. ښه ته زنګ ور ووه. ښه ته صبر چې زنګ ورته ووهمه. شمېره یې بنده ده، زنګ نه ورځي. ګواکې زه به اوس دې ته زړه خورم چې دا څوک وه. هسې د زړه مه خوره پلاره، کېدای شي چا شمېره غلطه کړې وي، کله کله داسې کېږي. ګواکې زه درته معصوم ښکارم الهداده، کومه خبره خو ضرور شته. ګواکې له ما یې پټې. ګلالۍ ترموز کې چای تازه دی؟ و ډاکټر صاحب، همدا څو شېبې مخکې خدمتګار راوړو. ښه ته راکړه چې زه ترې ځان ته دا پیاله ډکه کړم. پیاله راکړه، زه به یې درته ډکه کړم. ما نه زه یې خپله ډکوم. ډاکټر صاحب ته ښه یې؟ څه خو به در باندې نه وي شوي؟ ښه یم، ورخطا کېږه ما. هسې نه چې فشار دې ټیټ شوی وي؟ نه، فشار مې چې ټیټ شي ما ته پته لګېږي. خو ما ته د حالت ښه نه ښکاري. خبره دا ده چې ډېر کار او شوګیر ستړی کړی یم، ځکه مې حالت ښه نه دی. ملامته نه یې ډاکټر صاحب، دا څو ورځې ناروغان ډېر راځي، یوه شېبه هم دوا نشته. ته به هم ستړی شوي؟ خود به ستړی کېږم ډاکټر صاحب، کار ډېر دی، امکانات کم دي او ناروغان زیات دي.
بس الله تعالی دې رحم وکړي. په تیرو 3 ورځو کې اکثره ناروغان په کولرا اخته شوي وو. هو ډاکټر صاحب، له کورونا وروسته پکې دا بلا راووته. دا ناروغي پخوانۍ ده، اکثره وخت د ناپاکو اوبو د څښلو نه پیدا کیږي. ښه نو ته وایې چې ډېرې په کولرا اخته وو؟ هو، ما ته داسې ښکاري چې کولرا ناروغي خوره شوې ده. دا به څنګه کېږي ډاکټر صاحب؟ باید زر تر زره لاس په کار شو. نو موږ خو لاس په کار یو، سرګرولو ته وزګار نه یو. زما مطلب دا دی چې خلکو ته د دې ناروغۍ نه د ځان ساتلو او مخنیوي پوهاوی ورکړو. دا خو به ډېر ښه کار وشي ډاکټر صاحب. که خلک احتیاط وکړي نو خپله به د ناروغانو شمېر کم شي. بالکل، زما چې په وس پوره وي کوم یې، خو چې شروع یې له کوم ځای نه وکړو. اول په دې پوهېدل ضرور دي چې دا ناروغي اوس په کوم کلي کې خوره ده. تېرو څو ورځو کې خو اکثره ناروغان له کوز کلي راغلي وو. ته ډاډه یې؟ وو، زه یې پیژنم. بس دا ښه ده چې تا پیژندل. اوس دا معلومات پکار دي چې د کوز کلي خلک ولې په کولرا اخته شوي دي. سمه ده ډاکټر صاحب، زه به یې پوښتنه وکم. دا کار ضروري وکړه ګلالی. که زر تر زره د کولرا د خورېدو مخه ونه نیسو نو زر ده چې نورو کلیو ته هم دا مرض ورسیږي، بیا به هیڅ کولی نه شو. همداسې کوم ډاکټر صاحب، د دې بلا مخه نیول په وخت پکار ده. ستا خبره هسې نه چې اوبه له ورخه تېرې شي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. رایندا د ایران و چې د الادات شمیرې ته کوم انجلۍ زنګ وهلی و او ولې یې د ده د غږ په اورېدلو تلیفون قطع کړ. الادات وویل چې ګوندې چا به شمیره غلطه کړې وي، خو د رحیمداد زړه دا خبره نه منله. اوس به له شکیبا څخه واورو چې د ګلخان په هکله له نرګس سره څه وایي. لکه ستړي کړې؟ نه ستړي نه یم، خو کاشکې مو تر ډوډۍ خوړلو وروسته دستي لوښي پاک کړي وای، دومره به یې نه په عذابولم. که ډېره ورسره په تکلیف یې پرېږده، زه یې پاکوم. نه، د لوښو مینځلو به تکلیف څه وي، اسانه کار دی. ته یې ما ته راپرېږده شکیبه، زه پرې زوروره یم، څو ورځې لږ ارام وکړه. دا څه کوې نرګس ورېندارې؟ لوښي مې له لاسه مه اخله، زه یې پخپله مینځم. هسې ما ویل چې چورت ډېر خراب دی، که دې زړه نه وي کار ما ته راپرېږده. دا خبره دې څنګه وکړه؟ په مطلب دې پوه نه شوم. رښتیا وایم شکیبه، دا څو ورځې ډېره خفه ښکارې. که دې ډېره خوا بده وي لاړه شه لږ دمه وکړه. ټوکې مه کوه نرګس ورېندارې. ټوکې به ولې کوم؟ زما اندېښنه مه کوه، بیخي ښه یم. خو ته څنګه پوه شوې چې زه خوابدې یم؟ زما در پسې پام دی، ټوله ورځ خوابدې ګرځې او شونډې دې وچې وي. زه خو وایم چې خامخا کومه خبره شته. کومه خبره ښی؟ نور نه یم خبره، خو که کومه کیسه نه وای داسې خفه نه ګرځېدې. خبرې بلې خواته مه بیایه، زه ښه یم، خو زما بیا تا ته اندېښنه ده. ما ته دې ولې اندېښنه ده؟ څه شوي دي؟ تا ته ځکه اندېښمنه یم چې د ګلخان لالا په اړه ډېر چورتونه وهي. په خبره دې پوه نه شوم شکیبه، ګلخان دې څنګه داسې یو ناڅاپه را یاد کړ؟ ګلخان ورور مې ځکه یاد کړ چې څو ورځې مخکې ډېر سرګردانه و، ته هم د هغې په خاطره چورتي وې. زه د هغې په خاطر هېڅ اندېښنه نه کوم، ګلخان په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. رښتیا د ګلخان سرګرداني څه لپاره وه؟ ډېر په منډو، خو هېڅ چاته یې مال ونه وایه چې کیسه څه وه؟ هو، هغه بیچاره ډېر ستړی ستومانه ګرځېده، خو ما ته یې په دې اړه څه نه دي ویلي. څنګه یې نه دي ویلي؟ ګلخان له تا نه یوه خبره هم نه پټوي، په هر کار کې در سره مشوره کوي. ته سمه خبره کوي شکیبه، ګلخان له ما سره مشوره کوي، خو دا ځل یې فکر ډېر خراب و، هېڅ خبره نه ده را سره شریکه کړې.
ګوره نرګس ورنداري، زه په تا باندې باور لرم، خو که دې کومه خبره رانه پټه کړې وه سخته به درنه خفه شم. دا د کلینیک خوا ته چې روانه ده دا خو ګلمکۍ ده. یاره ناظر جانه پیسې لکه چې په لاس درغلي ورځه پیله خیره سره. ودونه کړه ودونه درې څلور دغه د شپې دي درکړي خدای پیسې دي. څه ته مې په مخ کې ودرېدې ناظره؟ تا ته دې وشي ستړې به شې ګلمکۍ خوري. را باندې ناوخته دی ناظره، لاره مې پرېږده چې کلینیک ته لاړه شم. د پوستکي پیسې خو یوې خوا پرېږده، لرې د له مخې شیریني به هم راکوي له خیره سره. ملنډې مه را باندې وهه، زه اوس ځان ته په قهر یم چې ولې مې ستا په خبرو باندې باور کوه. دا د غم خبرې پرېږده، لرې د له مخې دا ووایه چې ستا ګلالی ماشوم بالک وي او که جلۍ. خوشې خبرې مه کوه، ستا الله څه هېڅ چا هم ښه ورځ نه ده لیدلې. که تا هغه چټل پوستکی نه وی راکړی زه به اوس کلینیک ته نه راتلم. تا ته دې ویل شي زما په تداوۍ کې هېڅ کمای نشته، خو دا راته ووایه چې کلینیک ته ولې را روانه یې؟ د تداوي نوم واخله، ستا غلطې مشورې په ما باندې دا حال راوستی، په ټول بدن مې دانې راختلې دي. لرې د له مخې چالاکي به نه کوې ګلمکۍ، هر څوک دوکه که خو ناظر ګل نشي دوکه کولی. دا سبب ولالې وایي، مطلب دې څه دی؟ دروغ وایې، تا ته دې ویل شي زما تداوي در باندې تاثیر کړی، خو د دې لپاره چې زما له پیسو ځان خلاص کړي ما ته دوکه راکوي له خیره سره. څه شی؟ پیسې؟ وایي که نه، لرې د له مخې 2 بنډله پیسې به راکوي، یو بنډل د وزې د پوستکي قیمت او بله دا چې تداوي مې تاثیر در باندې کړی. تاوان خو به ته راکوې، په ما چې څومره دانې راختلې دي د دې ټولو د تداوي پیسې به یوه یوه راکوې. ته دې ویل شي زه ډېر تکړه ډاکټر یم، په کلینیک کې مې کار کړی، په دې ټولو مرضونو پوهېږم. ته خپل تکړهوالي غورې دې مه کوه راته، زه ستا د ناپوهۍ له لاسه ناروغه شوې یم. اوهو ما چې څومره خلک تداوي کړي دي لرې د له مخې هغه ټول جوړ شوي دي. دا پلمې دې په جیب کې کېده، هله زر کوه پیسې مې راکړه. توبه خدایه، له مخې مې لرې شه ناظره، که نه بیا به دې خیر نه وي. څه به وکړې لرې د له مخې دا دی درته ولاړ یم، څه را باندې کوې؟ که دا وار دې خوله جینګه کړه غفار در باندې خبروم. نظر د هېچا نه نه ډارېږي، غفار در باندې خبروم. تا ته دې ویل شي زه د دې خبرې په کیسه کې نه یم، په خپله دې مېړه ته ورځم او دا کیسه په زور ورسره ختموم. الله دا ده باداره، ستړی مه شې. ته ستړی مه شې نسیمه. خیر دی نصیب شه. راځه راځه که نه کښېنه. ولې درېدلی؟ نه نه کښېنمه نه، په خپل دوکان کې له ډېرې ناستې نه ستومانه شوی یم، پرېږده چې څو شېبې دلته ودرېږم. څنګه چې دې خوښه یي؟ باداره په دې تلیفون کې دې څه شل ولې؟ لکه چې زه درته مزاحم شوم که څنګه؟ نسیم دومره نازوانه نه دی چې چا ته مزاحمت کوي. داسې خبرې دي چې کوې نسیمه. ښه شو چې راغلې، د یو چا زنګ ته انتظار یم، کار ته مې لاس نه ورځي، که نه خو خپله د ګورې چې موټر جوړولو ته راته ولاړ دي. زنګ؟ څوک درته زنګ وایي چې دومره سخت ورته انتظار کوې باداره؟ نه پېژنم. یاره ته خو ډېر سخت نازوانه وختلې چې خبره نه ما پټه. احتیاط درته وایم، که پېژندلی مې بیا خو م درته ښوده چې څوک دی. الله دا ده، ته لکه چې ټوکې کوې. ټوکې نه کوم، په کور کې وم چې یو چا مې ټلیفون ته زنګ وهلی و، زه له کوره د باندې وتلی وم، ټلیفون نه کور کې پاتې و. ښه نو بیا؟ پلار مې وکړې کړی و، هغه نه و پوه شوی چې څوک دی. ګوره زه چې وایم سخت نازوانه یې، را سره یې ومنه. په مطلب دې پوه نه شوم. مطلب مې دا دی چې سختي او سوګتي مه کوه. ته زنګ ور وهه باداره. نسیمه دا خبره داسې چاته وکړه چې وایي نه پېژنې، زه خرابات یم خرابات. پوهېږم ټوکه مې در سره وکړه.
څنګهونه مې ډېر ور وهل خو شمېرې خاموشه ده. خو بیا دغسې وایه باداره، زه دې بیخي حیران کړم. یو زنګ راغی، اوس څه وشو چې دومره ورته چرت وړی؟ وخت خراب دی نسیمه، بني ادم مجبورېږي چې چرته وهي. الله دا ده باداره، که یوه خبره درته وکړم خفه کېږې خو به نه؟ ولې به خفه شم؟ ووایه. له کومې ورځې چې موټر وایې ډېر تشویشي شوی یې. ګوره ما ته د ورځې له 10 او 20 ناپېژانده شمېرونه زنګونه راځي. زه هېڅ په کیسه کې هم نه یم باداره. زه هم په کیسه کې نه کېږم، خو دا ځل یوه نجلۍ زنګ وهلی و. نجلۍ؟ چې داسې ده باداره، بیا خو دې ګوره انتظار بې ځایه نه دی. په زړه کې مې شک دی چې شکیبا زنګ نه یې راوهلی. اوس خفه به دی یم چې ولې یې تلیفون خاموشه دی. باداره که دومره طالمن وی چې شکیبا درته زنګ والی، نوم به دې طالب احمد و طالب احمد. او نازوانه چا به درته په غلطۍ کې زنګ والی. څوک یې؟ زه یم ګلالۍ. لږ صبر وکړه، دا دی درته دروازه خلاصوم. ګلالۍ ورېرې ستړې مه شي. ته ستړی مه شي اکبر کاکا. تر مراده شي، راځه کنه دننه کور ته راشه. دلته در دروازې په خوله کې مه درېږه. خیر ویسې اکبر کاکا، کور ته نشم درتلی، بېرته په بیړه ځم، د وظیفې له لارې راغلی یم. ډېر دې ښه کړي دي. زرمینه ترور مې څنګه ده؟ اوس خو به جوړه شوې وي. د خدای پاک مهرباني ده، له پخوانه اوس ډېره ښه شوې ده. نن مې هم په کور کې د قمبرګل له مور سره یاده کړې وي چې د ګلالۍ ورېرې هلې ځلې وي چې ته روغه شوې. اکبر کاکا دا مې وظیفه ده، موږ له هر ناروغ سره د خپل توان تر حده زحمت وباسو. دا د ثواب کار دی ورېرې، موږ ټول په کور کې درته دعا کوو. کور دې ودان، په دې ورځو کې ستاسو په کلي کې د کولرا ناروغي ډېره شوې ده. دا څه وایې؟ لکه چې ډېر خلک یې نیولي؟ هره ورځ کلینیک ته زیات شمېر ناروغان راځي چې ډېرې همدا ستاسو د کوز کلي دي. خدای پاک دې رحم وکړي. آمین. په همدې خاطر زه یوې پوښتنې ته راغلی یم. 100 پوښتنې خو وکړه. تاسو د څښاک اوبه له کوم ځایه اخلئ؟ پخوا خو موږ ټولو د نل نه اوبه اخیستې، خو اوس نل خراب شوی دی. نو له کوم ځایه اوبه راوړئ؟ له ویالې نه یې راوړو، هغه ویاله چې له سربنده راغلې ده. بس ما د خپلې پوښتنې ځواب پیدا کړ. څنګه دې پیدا کړ؟ د ویالې اوبه پاکې نه دي، په ویاله کې هر وخت اوبه نه بهیږي، شمال خاورې دوړې هم ورته راوړي. دا د کولرا ناروغي چې اوس په کوز کلي کې ډېره شوې ده، یو علت یې همدا د څښاک ناپاکې اوبه دي. موږ په دې خبرو نه پوهېږو ورېرې، وایي چې هر کار په وستاکات. تاسې د دې خبرو وستاکاران یې. اکبر کاکا د اوبو نل ډېر ضرور دی چې جوړ شي، که جوړ نه شي او همدا د ویالې اوبه تاسې د څښاک دپاره راوړئ، دا ناروغي به په کوز کلي کې نور هم ډېره شي. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. ګلالۍ د کوز کلي له اکبر سره د کولرا د ناروغانو د زیاتېدو په هکله معلومات شریک کړل. اکبر وویل چې نورې په علت نه پوهېږي، خو په دې وروستیو کې د کوز کلي نل خراب شوی او خلک د ویالې چټلې اوبه څښي. اوس به له ډاکټر څخه واورو چې ګلالۍ ته د کولرا په هکله څه وایي. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زه راتلی شم؟ وعلیکم السلام. ستړې مه شي ګلالۍ، راځه مهرباني. غوښتل مې چې د کار نه مخکې یو ځل تا سره وګورم ډاکټر صاحب. ښه دې وکړل چې راغلې. کښېنه،
چې دمه دې وشي بیا به خبرې کوو. همداسې ولاړه ښه یم، په ناروغانو نه یم ګرځېدلې، که کښېنم کارونه مې ځنډېږي. ښه وایه څه دې ویل؟ خو هسې نه چې دې سخت وخت کې رخصت رانه ونه غواړي. نه ډاکټر صاحب، رخصت نه غواړم. تا ویلي و چې د کوز کلي د کولرا د خپرېدو لامل پیدا کړم. هو لکه چې معلومات دې کړي. پرون چې له کلینیک نه کور ته تلم نو د اکبر کور ته مې سر ورښکاره کړ. هماغه چې څو ورځې مخکې مېرمن په کلینیک کې بستر وه؟ وو. هو دا خو د ډېر غټ کار کړی دی. رښتیا د اکبر مېرمن څنګه وه؟ اکبر ویل چې له درملو سره ښه شوې. ښه شکر چې ښه شوې ده. د کولرا لومړۍ نښې په هماغې کې وې. څو ورځې مخکې کلینیک ته راغلې وه. ما ورته د کولرا نه د خوندیتوب لارښوونې وویلې. پوښتنه دې ترې ونه کړه چې ولې د کوز کلي ډېر خلک کولرا شوي دي؟ اول مې ترې همدا پوښتنه وکړه چې اوبه له کوم ځایه راوړئ. ویلې چې له څه وخته د کوز کلي نل خراب شوی، کلیوال د ویالې له اوبو نه ګټه اخلي. رښتیا؟ وو، د بر کلي چینه ترې لرې ده، ټولو کلیوالو د ویالې اوبو ته مخه کړې. بس زه ډاډه یم چې همدا د ویالې د اوبو څښلو له امله د کوز کلي خلک په کولرا اخته شوي. هر څنګه چې کېږي د دې اوبو څښاک باید زر بند شي. نو بې له اوبو هم ګزاره نشي کولی ډاکټر صاحب. د کوز کلي خلک هم ملامت نه دي، څه وکړي؟ مونږ باید زر له هغوی سره مرسته وکړو. مونږ به ورسره څه مرسته وکړو ډاکټر صاحب؟ د اوبو نل خو ورته نشو جوړولی. که د اوبو نل ورته نشو جوړولی نو په دې خو یې پوهولی شو چې د ویالې اوبه اول جوش او بیا یې وڅښي. همدا ډول شنه سابه له خوړلو مخکې سم ومینځي او بیا یې وخوري. بالکل، دا ضروري لارښوونه ده، خو باید نورې لارښوونې ورته وکړو. د کولرا د ناروغۍ نښې نښانې ورته وښایو، او که د چا پر ځان شک شو چې کولرا شوی زر د کلینیک ته ځان ورسوي. بله دا چې د ORS د جوړولو چل ورته زده کړو. ژوندی اوسې ډاکټر صاحب، زه به ستا په مشوره او لارښوونه دا کار وکم. یو ځل به یې وګورم چې وختونه یې رانه هیر نشي. دا شربت خو لکه چې 2 وخته دی او دا ګولۍ ټولې 3 وخته دي. خو چې هغه د نهار والا پکې کومې دي؟ دا څه شي ته ناسته یې ګل مکۍ؟ وی ته ستړې مشې عابدې ترورې؟ خیر اوسې، دارو دې اخیستي لکه چې ډاکټر ته لاړه وې؟ همدا اوس له کلینیکه راغلم، دا راته ډاکټر ولیکل. ما ویل چې یو ځل یې وګورم، هسې نه چې وختونه یې رانه ګډوډ شي. ښه دې وکړل چې ډاکټر ته لاړې، هسې نه چې تکلیف دې سخت شوی وای. خدای دې له دارو سره جوړه که، په وخت یې وخوره او پرهیز هم ورسره وکړه. دعا دې قبوله شه عابدې ترورې. خو که رښتیا درته ووایم نو دا خپل تکلیف او تاوان چې ګورم ځان ته مې غوسه راځي. ځان ته ولې په غوسه یې؟ خو دا ټول غم مې ځان ته خپله وکته. که له سم چا سره مې مشوره کړې وای نو ولې به دومره په عذابېدم؟ ځه اوس دا خبرې پرېږده ګل مکۍ، دا ووایه چې ډاکټر څه درته وویل؟ ډاکټر راته وویل چې د وزې پوستکی د چې په ګرمۍ کې اغوستی او بیا د څو ورځې پریښی، له همغې نه د په ځان دانې او بخار راختلي. بس ته چې د ناظر په مشوره کارونه کوې؟ ناظر ته مې سم زړه ډک دی ترورې، خو زه خپله ملامته یم چې د هغه مداري په غوړو خبرو تېر وتم او پوستکی مې ترې راوغوښت. رښتیا د پوستکي به هم درنه پیسې اخیستې وي؟ خاورې م نه ورکوم، زه وایم چې ورپسې ورشم او د درملو پیسې م ترې واخلم. اوس د غوسه سړکه، ناظر خو دنیا ته معلوم دی چې څومره چالاکه بنیادم دی، فقط خوله ورسره ده. د هغه په خبرو چې چا عمل کړی ښه ورځې نه ده لیدلې. زه شکر چې ما ته خدای خیر که ترورې او ژوندی پاتې شوم. دا هم د شکر ځای دی. بل دا چې ښه تجربه هم درته وشوه. که دا چالاکه په بل چا داسې کار وکړي نو ژوند به خطر سره مخ کیوه ترورې. خدای دې ناظر ته نیک وښي چې دا کارونه پرېږدي. هر څنګه چې کیږي د ناظر دا مداریتوب خلکو ته رسوا کوم. خلک باید خبر شي چې ناظر نه ډاکټر دی او نه کمپوډر، هسې لافې وهي.
ما ته خدا سي ښکاري چې ناظر بیچاره ته د ښه سم پلان جوړ کړی. ناظر ته یې سم نه وایم، خو د کلي ټولو ښځو ته د ثواب لپاره دا کیسه کوم او ورته وایم چې پام کوئ د ناظر مداري په خبرو باور ونه کوي. په درملو پسې راووتې احمده؟ نه، په درملو پسې نه یم راوتلی. ډاډه راته ووایه، که د سرور خان لپاره د درمل په کار وي زه ورپسې ځم. ته به ډېر ستړی. خیر اوسې کریمه، زه ځکه راووتم چې په کوټه کې ګڼه ګوڼه ډېرې ده، ناروغان په تکلیفېدل. خاپیرۍ ورسره پاتې شوه؟ هو، هغه یې د کټ سر ته ناسته وه. زه خو یې بیخي حیران کړی یم. اوس خو به سرور خان خبرې کړې وي، معلومه نه شوه چې څنګه ټپي شوی. د سرور لالا له خبرو معلومېده چې له چا سره یې جنګ کړی دی. ما هم دا ګمان کوو چې خامخا به د چا سره جنګ کړی وي. هو، دا خو معلومه خبره ده، خو اوس په دې باندې نه پوهېږو چې دا جنګ به یې له چا سره کړی وي. ته رښتیا وایې احمده، کاشکې موږ پوهېدی چې چا وهلی، بیا یې نو ښه چاره را معلومه وه. ډېر ټینګ وار یې پې کړی، ګمان کوم داسې چا وهلی چې له سرور لالا سره دښمني لري. نو ته څه وایې چې دا کار به چا کړی وي؟ سرور خان خو به د چا سره پخوانۍ بدي نه درلوده. لالا مې ډېر بې بدو سړی دی چې وس یې ورسي له خلکو سره ښه کوي. ما خو نه دي ځینې اورېدلي چې پلانی مې دښمن دی. دی په خپله هم څه نه وایي؟ ډېر مې ورته وویل، خو د یې چا نوم یې وانخیست. وایي اوس د دې خبرو وخت نه دی. زه حیران یم چې سرور خان څه پلان لري. کومه خبره خو ضرور شته چې موږ نه پې خبروي او هر څه په زړه ساتي. شاید سرور لالا دې ته منتظر وي چې له کلینیکه رخصت شي او په خپله د هغه چا اوړه ور په مالګه کړي چې دا یې ټپي کړی دی. ته رښتیا وایې احمده، د سرور زړه به اوس د ډېره قاره ډک وي. ګرم نه دی، ډېر یې ژوبل کړی دی. هو، په دې ټپي حالت کې هم ډېر په غوسه و، سترګې یې له قهره ډکې وې. ځان یوازې ونه ګڼې احمده، زه هر وخت در سره یم. دوست چې په بده ورځ په درد ونه خوري هغه دوست نه دی. خیر اوسې کریمه. هر وخت یم چې غچ اخیستو ما به خامخا خبروئ. ملا تړلی در سره ځم، ملا تړلی. تا ته د خدای اجر درکړي، هر وخت په سخته ورځ را سره درېدلی. په پرېمینځلو کې مې خو ډېره خواري ورسره وکړه. اوس چې د غرمې لمر پرې تېر شي بوی به یې بیخي ورک شي. یو خو به ته د کالوی منځلو نه نه وزګارېږي ګل مکۍ، هر ورځ مینځې. وی دا ته یې عاطفې خورې، راځه په خیر راشې، ستړې مه شې. خواره مه شې ګل مکۍ، که کار در باندې ډېر وي غږ را باندې وکړه، زه به هم در سره مرسته وکړم. خیر یوسې، کار خو بیخي نه دی را باندې ډېر، همدا یو جوړه جامې وې پاکې مې کړې. نو یا جوړه دې ولې پاکولې؟ یا ورته چې لاسونه په صابون شول بیا ټول خیرن کالي پرېمینځه. د نن کار سبا ته مه پرېږده. نور ټول کالي پاک دي، دا کمیس مې د دوا له لاسه پرېمینځه. د دوا او کریمونو بوی ور باندې پاتې و. ما ویل چې تر مینځلو وروسته یې لمر ته هوار کړم، بوی به یې ورک شي. وی د څه شي دوا ښیې ګل مکۍ؟ څه به درته وایم عاطفې خورې، د خپلې ناپوهۍ له لاسه د پوستکي په ناروغۍ باندې اخته شوم. دا څنګه ناروغي وه او له څه شي درته پیدا شوې وه؟ د شر ځاله مو په کلي کې پیدا شوې. ناظر یادوم، د هغه چلباز له لاسه ناروغه شوم. دا څه وایې ګل مکۍ؟ زه خو د بیخي په خبره باندې پوه نه شم. ناظر خوارکی ولې ګرموي؟ خو هغه له ځانه ډاکټر جوړ کړی و، راته ویلې چې د وزې پوستکی واغونده، خدای به اولاد درکړي. ښه اوس پوه شم. هغه څو ورځې مخکې چې د راته وویل چې د وزې پوستکی مې اغوستی هغه ښیې؟ هو هماغه. نو هغه پوستکي ناروغي درته پیدا کړه؟ خود یې راته پیدا کړه. څو ورځې مې اغوستی و، آخر یې له بوی څخه په تکلیف شوم. کله مې چې وکاږه په ټول بدن مې دانې راوختلې. وی بیا دې څه وکړې نو؟ څه مې کړي وای، کلینیک ته لاړم، ډاکټر ته مې ځان ورښکاره کړ، دوا یې راکړه. دا څو ورځې کېږي چې هغه دوا خورم او په کریمونو یې ځان غوړوم. اوس هم د خدای شکر وکړه ګل مکۍ، ښه ده چې په نورو سختو مرضونو باندې نه یې اخته شوې خورې. ډېر شکرونه مې وکړل. ګلالۍ ویل چې له دې پوستکو څخه ډېر خطرناکه مرضونه پیدا کېږي.
زه نو خبره نه وم چې ناروغه شوې. ما ویل د عقلي کالي به د ګنډلې وي، په هغو پسې راغلم. خپه نه شي عاطفې خورې، د خیاطۍ ماشین ته مې هېڅ لاس نه دی ورنږدې کړی. دغه ناروغۍ له هر کاره وویستم. خیر دی ګل مکۍ، تا د خدای جوړه کړي ټول کارونه به وشي. اندېښنه مه کوه، د عقلي کالي به ډېر زر وګنډم.